صاحب سلامونه ستړی مسی خیر اوسې. دا کومه ساحه ده؟ دا د کابل نړیوال هوایي ډګر. بیګا واضح وي چې د کابل هوایي ډګر نه امریکایان وتلي دي، دا تر کومه حده پورې حقیقت لري؟ تاسو چې په کوم ځای کې موقعیت لرئ که دغه ځای اورېدونکو کتونکو ته تشریح کړئ. دا د کابل نړیوال هوایي ډګر نظامي قرول ده، دغه مخکې ملکي قرول ده. دلته د فاتح ځواکونه راغلي دي، هلته بدري قطعه ده، کاملا امن ډاډمن ده، تشویشونه مه ایجادوئ. دغه دیوال نه شاته موانع چې دي دلته اشغالګر دي. روان دي بیګا 2 بجو نه دوی ډېر زیات پروازونه او تر اوسه پورې دغه سیمه د ساحه مجاهدینو ته د اسلامي امارت اتلانو ته نه ده سپارل شوې. منظم قطعات دلته پراته دي، هیڅ څوک د تشویش نه کوي. دا زموږ خاوره ده، دا به لازمي پرېږدي. یعنې یو خواته ملکي بخش کې بدري ځواکونه دي او دغه نظامي بخش کې دلته فاتح ځواک موجود دی. فاتح ځواک دلته په مکمله په دې ټول ساحې باندې ده. بدري قطعه مالته پرته ده. یو شی د یادولو ده چې د دغه ځواکونو له راتلو سره دلته هغه ازدحام ختم شوی، هغه غلاوې چور چپاول هر څه ختم سو. الحمدلله هر څه منظم دي. هیوادوال د بېغمه چې کوم خلک چې قانوني اسلحه لري هغه پرېږدي. دغه خبره چې د جنه نړیوال قوتونه وتلي دي، بیا یو ځل دلته ازدحام جوړ شو، خلک راتلل چې دا ساحه وګوري. نو موږ د دغه تشویش د رفع کولو دپاره وایو چې اشغالګر لا په خپل ضد وي، انشاءالله وځي به یو څه ټیم. دلته سلګونه وسایط هم لیدل کېږي، دا د طالبانو لاسته لوېدلي. طالبانو په کنټرول کې دا ساحه د میدانوۍ ټوله میدانوۍ د طالبانو لخوا محاصره ده. نظامي قرول طالبانو سره د نوره محاصره ټوله محاصره ده، ټول نظامي ځایونه طالبان. ډېره مننه خلکو